د چا چې شعار نه بلکې یوازې شعار بلکې نیت یې شهادت یې هغه دا جنګ نشي بایللی. هغه به سل په سله دا جنګ ګټي او ګټلی مو دی. دښمن دې په دې پوه سي چې دوی هر ځای سر پورته کړي د دوی به سر وهل کېږي. که چیرې یاداشت ضعیفه وي ارغنداو، قرهباغ، لغمان، بغلان، هلمند او نورې سیمې دې ځان ته په یاد تر هر څه له مخه تاسې ټولو او د تاسې کورنیو ته مبارکي وایم. موفقه اوسئ، کامیاب اوسئ. د هر یو ځوان او د هرې پیغلې په څېره کې خوشحالي او خرسندی می‌بینم. ولی ایرم باید فراموش نکنین که این موفقیت یک مسئولیت دیگر روی شانه‌های شما گذاشته. در گوشه گوشه افغانستان مردم ما منتظر عزیزند که امروز شما بخیر بعد از فراغت به گوشه های افغانستان برای تامین امنیت مردم ما میره. من حیث یک کمانده من اطمینان میتم که تا دشمنای افغانستان را شکست ندادیم این لباس کماندو را سن خود نمیکشیم. ما د افغانستان دښمنانو ته په هر ګوټ کې په هر ځای کې آماده یو چې سر جګوي او سر به کټیږي. که په هر ولسوالۍ کې که په هر غریزه نکي کې که په هغه کې نو موږ تیار چې د دښمن سر کته کړو. او موږ د نوو ځوانانو دا هیله ده چې دښمن نوره جګړې نه کوشي او سولې ته مخه که سولې ته نه کړي نو موږ د جنګ ډګر ته